ته ورته بخښنه وکړې نو د بخښنې اهل ته یې. وان تطرد فمن یرحم سواک. او که ته وشړې نو ستا نه به بغیر بل څوک وي چې په هغه باندې رحم وکړي. د الله دروازه نه تړل کیږي، خفه کیږه مه. الله ته لاسونه لپکه، د خپل رب را د خپل د مشکل د حل غوښتنه وکړه. هره ستونزه چې لرې ډیر په عاجزي سره الله ته لاسونه پورته کړه، هغه الله یې درته حل کوي. وقال ربکم ادعوني استجب لکم. ما وبولئ زه به ستاسې دعاوې قبولې کړم. الله رب العزت پخپله وایي. نو درنو اوریدونکو، کله چې تاسې ستونزې په مخه کړي او په ربړو اخته شئ، نو د الله رب العزت نوم واخلئ، له الله نه مرسته وغواړئ، هغه ته سر په سجده شئ، نو د خپلواکي تاج به الله در په سر کړي. د الله په دروازه کې ودرېږئ او تر هغې انتظار وباسئ چې دروازه درته پرانیزي. مایوسه کیږئ مه. الله تعالی بخښونکی ذات دی، الله غفار ذات دی، الله رحیم ذات دی، الله رحمان ذات دی. خو د دې ترڅنګ له بدو خلکو او له خرابو خلکو ځان لرې وساتئ. د خرابو مجالسو او د بدو خلکو له ملګرتیا څخه ګوشه نشیني بهتره ده. مسنون او شرعي ګوښه کیدل دې ته وایي چې له شرعي وزګارو او له ناسمو عقیده لرونکو خلکو نه ځان ګوښه کړی شي، او له ټولو هغو شیانو نه ځان ګوښه کول اړین دي چې الله رب العزت نه دې لرې باسي. ځکه چې بیکاره او په لهو و لعب اخته خلک تا ته له بدمرغي پرته نور څه نشي درکولی. نو له دوی څخه د ګوښه کېدو په صورت کې به د زړه ډاډه او روح تازه وي، ماغزه به دې ښه کار کوي. الله تعالی نه د بخښنې امید ساته، خو د دې ترڅنګ د بدو خلکو ملګرتیا پرېږده، په خرابو مجالسو کې ناسته ولاړه پرېږده. له هغه څه نه ګوښه کېدل چې د خیر او اطاعت په وړاندې خنډ کیږي یو په زړه پورې علاج دی چې د زړونو طبیبانو تجربه کړی. د شر او فساد له بنډارونو نه په ګوښه کېدو کې د عقل پیاوړتیا، د عزت او ناموس ساتنه ده. غوره مجالس او اختلاط، لمنځونو او جماعتونو ته راټولېدل، د علم او خیر په چارو کې برخه